د کابل په یوه څنډه کې د صدف صدیقي په نوم ښځې د مربا د تولید کارخونه فعاله کړې. هغه وایي دا کارخونه یې 2 کاله وړاندې جوړه کړې وه او له جوړولو یوازینۍ موخه د خپلو هیوادوالو لپاره د کار زمینه برابرول و. صدف صدیقي په دې کارخونه لږه پانګونه کړې، که څه هم دغه فابریکه معیاري وسایل او ماشینري نه لري، خو هڅه کوي د ملاتړ په جلبولو سره خپل کار ته وده ورکړي. هغې په دې کار سره هر ډول مربا، اچار او مصالې تولیدوي او له هیوادوالو غوښتنه کوي چې له کورنیو تولیداتو ګټه واخلي. از وطن خود استفاده نمیکنن. مثلا مربای شاهناز از مثلا مربای ایران از زیاد استفاده میکنن، از وطن خود استفاده نمیکنن. ماشینالی است، یخچال ندارم، پرس ندارم، ترازو نیست. وقتی که مواد خود طول میکنم در بازار میبرم، طول میکنم. د یاسمین په نوم نجلۍ چې له ښوونځي پاتې شوې اوس په دې کارخونه کې کار کوي. تونه مو دا ده چې دا زموږ کارخانه لږ لوی شي او مونږ نور هم تولیدات مو ډیر شي او دا بزنس مو نور هم لوی شي. مونږ یو خو برق کمبود ډیر دی او دا کارخانه مو وړوکی دی، یعنی ماشینالات هر څه ته مونږ ضرورت لرو. د دې کارخونې بله کارکوونکي کائنات په دري ادبیاتو کې لیسانس کړی، خو اوس په دې کارخونه کې په کار کولو سره د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کوي. من 2 سال میشه که ما در این کارخانه کار میکنیم و از طریق هیچ کدام ارگان ما حمایه نشدیم. از اینکه امکانات بر ما نیست، قسم خودتان میبینین کارخانه ما بسیار کوچک است، ما به حمایه بسیار زیاد ضرورت داریم و محصولات ما بسیار خوب است، با کیفیت بسیار اعلی تولید میکنیم. اگر ما حمایه شویم فکر کنین که بسیار کارای کرده میتونیم. د مربا د تولید د دې کارخونې مسئوله وایي چې حکومتي مسؤلینو او مرستندویو بنسټونو ورسره مرسته نه ده کړې. هغه میرمنې چې په دې کارخونه کې مصروفې دي په خپلو هڅو او استقامت سره د خپلو کورنیو اړتیاوې پوره کوي او د خپلو همکارانو د ودې او کارموندنې اساس دي.